السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو نننۍ ویډیو چې دا یوه ډیره مهمه ویډیو ده، په همدې کې ډیره مهمه موضوع ځانګړې شوې ده چې هغه د فیسبوک استعمال زیات مصرف دی. څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک استعمال کوم MB چې زیاته مصرفیږي هغه مصرف راکم کو. یعنې تقریبا که موږ په فیسبوک نه په ورځ کې 500 یا 1 GB انټرنیټ مصرفوو، هغه څنګه 250 یا 200 MB ته راښکته کړو، یا نیم په نیمایي نه هم څنګه راښکته کولی شو. نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته همدغه مهم سیټینګ ښایم. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه، نو قدرمنو ملګرو، اکثره که تاسو فیسبوک استعمالوئ، ستاسو انټرنیټ بعض وخت چې کله تیز وي، کله چې تاسو دلته په همدې ډول رادرومئ، ستاسو کومې ویډیوګانې چې دلته تاسو ته رادرومي په همدې ترتیب اتومات خپله پلی کیږي. یعنې بغیر له دې چې تاسو په همدې ویډیو نه کلیک وکړئ او ویډیو خپله اتومات پلی کیږي. هر ډول ویډیو چې وي، که هغه تعلیمي وي، د هره برخې سره تړاو لري، نو ویډیو بغیر له کلیک خپله اوپن کیږي او پلی کیږي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ د همدې اتومات ویډیو پلی کولو مخه نیسو چې همدغه سره ستاسو د انټرنیټ د فیسبوک مصرف نیم په نیمایي نه هم راکمېدلی شي. ما خپله همدا تجربه وکړه. زما فیسبوک به هم بیخي زیات انټرنیټ استعمالولو. کله مې چې همدا سیټینګ ترسره کړ، د فیسبوک د انټرنیټ مصرف مې نیم په نیمایي نه هم راکم شو. ښه، نو راځو مثال اوس د همدې سیټینګ ترسره کولو طریقې ته رابشئ. دلته همدې فاست چا په برخه کې په همدې 3 کرښې نه به کلیک وکړئ. کله مې چې په همدې باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو بیا لاندې راشئ. دلته تاسو به په همدې سیټینګ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. کله مې چې په همدې کلیک وکړو، ښه، دلته به بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دې سیټینګ مو چې کله بیا کلیک وکړو، دلته به راشئ لاندې په همدې میډیا به ولټوئ. په همدې ځای کې ښه موږ دلته ګورو، ښه میډیا دلته زه ګورم، ښه همدا ده. په همدې میډیا باندې کلیک کړم. کله مې چې په همدې باندې کلیک وکړو، تاسو دلته ګورئ، په همدې ځای ته به تاسو راشئ. دلته فاست په نوره غرض نه لرئ، دلته وینئ اټو پلی ان فیډ ان سټوریز. تاسو دلته ګورئ، همدغه ستاسو سره امکان ډول لري چې همدا ان موبایل ډیټا ان وای فای همدا چې کومه لګېدلی وي، که همدا هم لګېدلی، یا کیدای شي همدا ان وای فای اونلی همدا لګېدلی وي. نو تاسو به په کات لاندې د نیور چې دی همدا چیک ولګوئ، د لاندې د پاس نه به چیک مارکونه لرې کړئ. نو د همدې چیک مارک هدف دا دی چې بغیر له دې چې تاسو په ویډیو کلیک نه وي کړی، تاسو ته په فیسبوک ہوم پیج نه، مثال دلته په کوم فیسبوک صفحه چې ده، په همدې کې په اتومات ډول هغه ویډیوګانې نه پلی کیږي او نه شو کیږي. که هر کله موږ بیا له همدې څخه وروسته دلته فیسبوک ته رادرومو، نو دلته به موږ ته هغه ویډیوګانې په اتومات ډول نه خلاصیږي. بغیر له دې چې موږ په ویډیو باندې کلیک کړی نه وي، نو ویډیو به دلته بیا نه اوپن کیږي. نو د همدې چیک مارک په مرسته بیا موږ کولی شو چې د انټرنیټ مصرف نیم په نیمایي نه هم د فیسبوک راکم کړو. نو ما خپله هم همدا سیټینګ ترسره کړی دی، بیخي نتیجه یې مثبته ثابته شوې ده. نو تاسو هم له همدې سیټینګ څخه استفاده وکړئ چې بیا د فیسبوک مصرف مو نیم په نیمایي نه هم راکم شي. نو دا ډېر مهم سیټینګ دی. حتماً یې قدرمنو لیدونکو تاسو ترسره کړئ که غواړئ چې انټرنیټ په مصرف زیات ونه کړي، ځکه په افغانستان کې که تاسو اوسیږئ، د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، ځکه انټرنیټ پکیجونه قیمته دي. نو ویډیو نورو قدرمنو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې سیټینګ څخه برخمن شي، همدا سیټینګ دوی په خپل فیسبوک اکاونټونو کې ترسره کړي او چې دوی د انټرنیټ مصرف کم شي. نو فعل حالا مې په خدای سپارلی یاست. ښه وخت ته غواړم. ښې چارې.